بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظیم. نن د سوره بقره درس نمبر 92 به شروع کو. په دغه کې به د سوره بقره آیات نمبر 180 او 190 ترجمه او تفسیر وکړو. ذالک دا عذاب دوی ته چې ملاویږي بأن الله ځکه چې الله پاک نزل الکتاب نازل کا کتاب بالحق په حق سره په رښتوني سره وان الذین او بشک هغه خلق اختلفوا چې او اختلاف وکړه فی الکتاب په دغه کتاب کې لفی شقاق بعید دوی په بدبختۍ کې دي لارې بدبختۍ کې. لیس البر نه دی دا نیکي صرف ان تولوا وجوهکم چې تاسو واړوئ مخونه خپل قبل المشرق والمغرب د مشرق او د مغرب طرف ته ولکن البر لیکن نیکی خدا ده من آمن بالله څوک چې ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې والملائکة او په ملائکو باندې والکتاب او په کتاب باندې والنبیین او په انبیاء کرامو باندې وآت المال او ویر کی مال علی حبه د الله د محبت دپاره ذوی القربى خپلو رشته دارانو ته والیتامه او ورکوي خپل مال د الله د محبت د وجې یتیمانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او غلامانو ته مریانو ته واقام الصلاة او قائموي منځونه وآت الزکات او زکات ورکوي والموفون او دوی پوره کوونکي وي بعهدهم خپل وعدو لره وعدې د دوی اذا عاهدو چې کله دوی وعده وکړي والصابرین او دوی صبر کوونکي فی البأساء په سختیو کې والضراء او په رنځ کې په غم کې وحین البأس او په وخت د جنګ کې اولئک الذین صدقوا همدا خلک دي چې رښتوني دي رښتینوالی وکړه واولئک هم المتقون او همدا خلک متقیان دي. خو د اول آیات تعلق خو بر آیات سره چې بیګا مونږ تاسې ووې چې دا کفار چې دوی علم پټوله او د الله آیاتونه یې خرڅول په دغه وې لږ غونته مال خسته خپلو خېټو ته اور چوله نو الله به دوی ته په هغې دنیا کې سخت عذاب ورکوي الله به دوی ته خبرې نه کوي الله به دوی پاکوي نه ویلې بأن الله نزل الكتاب بالحق ځکه چې الله دوی ته کتاب په حق سره نازل کا بیا هم دوی پکې داسې ګاډې واډې شروع کړې وان الذین او بشک هغه خلک اختلفوا فی الکتاب چې د الله په کتاب کې اختلاف وکړه همدا یهودو چا ورکې یو څه وي چا ورکې بل څه وي لفی شقاق بعید دوی په یو لویې بدبختۍ کې دي. دغه نه بعد دا بل آیات کې ډېره اهمه مسله ذکر کیږي هغه دا ده چې دا یهودو او نصاراو خو بس هغه یو نیم سړی نه وي چې غلطیانو ته یې سوچ وي نور هغې ته نهه نوي ښه کارونو ته نه ګوري یو کار دی چې غلط کړی وي هماغه در کې رانیسي نو دوی ظالمانو کې همدا کار وه چې دا څنګه چل دی بیت المقدس خو اوله قبله وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د خانه کعبې مونځ شروع کړه دا څه کیسې دي نو الله پاک جواب ورکوي چې نیکي صرف همدا نه دی چې تاسو یایو چې بس هله بیت المقدس ته مونځ وکړه هله مشرق ته یا مغرب ته صرف نیکي مطلب دا نه دی نیکي مطلب شی دی من آمن بالله والیوم الاخر چې ته په الله نه ایمان راوړې صحیح تاسو خو صرف بس بیت المقدس رانیولی دی یهودو ته یایي او نصاراو ته په الله مو ایمان شته دی نشته دی والیوم الاخره په ورځ د آخرت ایمان راوړې دلته یو څو اهمې خبرې ذکر کیږي چې هغه د دین درې خبرې دي او د ټول دین خلاصه په همدې درې خبرو کې ده. اول نمبر عقیده، دویم نمبر عبادات او دریم نمبر معاملات.
دغو درې خبرو کې دا ټول دین راګیر شوی دی او د عبادت او معاملات یو شی دی رښتیا غلط شومې. دریم نمبر څه ورته یایي اخلاق. دا دین په درې خبرو کې راګیر دی: عقیده، عبادات، اخلاق. عقیده چاته یایي؟ عقیده په لغت کې ویلی شي کلکه غوټه، او په اصطلاح کې چاته یایي؟ د دین متعلق هغه خبره چې ته په خپل زړه کې داسې ټینګه کېناوې چې هغه ته په یو صورت کې هغه خلاف کار نه کوې، او څوک چې د هغه خلاف هغه خبره کوي تا زړه خفه کېږي. لکه مو عقیده ده چې الله یو دی، مو زړه کې څومره ټینګه ناسته دی الحمدلله. نبی علیه السلام پیغمبر ده، دی کتاب ده، فرښتې، آخرت، جنت، قبر، دا ټولو مو ایمان ده، دا مو عقیدې دي. ځکه خو ما تاسو ته هغه ورځ بیان کې مو وویل د عید په ورځ دی چې خپلو بچیانو عقیدې مضبوطې کړئ. ماشومتوب نه چې د هغه عقیده ښه شوه ټول عمر بس هغه بیا پوخ مسلمان راځي. نو اول نمبر الله پاک ورته یایي که نه تاسو خو صرف همدا خبرې کوئ چې اله بیت المقدس دی، اله مشرق دی، اله مغرب دی. نه، اول د عقیده جوړه که قربان. عقیدې خو نه پوه شلوئ که نه؟ عقیده چاته یایي؟ چې ته الله نه، الله رسول نه، ملائکو باندې ایمان راوړې. ملائکو باندې ایمان څه مطلب؟ چې دا نور نه پیدا شوي دي، د دوی جسم د نور نه دی، د دوی روح د نور نه دی، خوراک چکاک نه کوي. بعضو ملائکو 2 وزرې دي، د بعضو 3 دي، بعضو 4 دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې ما جبرئیل علیه السلام ولیده 600 وزرې وې. د اسمان نه ځمکې ته په سکندونو کې را رسېږي، دومره تیز. او مو دا مزایل چې دي څومره تیزې څي، صرف سپوږمۍ ته په څو ورځو کې رسېږي، او اسمان خو پرېږده ده. دا د الله قدرتونه دي. دا یو بیله موضوع ده، اوس هغه طرف ته نه ځم ورکې. نو دا ملایکو باندې ایمان ده، عقیده راوړل. ښه، اول به عقیدې بحث وکړمې، بیا به وروسته عباداتو ته ورشم. لیس البر، نیقي دا نه ده، ان تولو چې تاسې وګرځوئ، تاسې مخونه واړوئ، وجوهکم مخونه خپل، قبل المشرق په طرف د مشرق، والمغرب او مغرب، ولکن البر لیکن نیکی دا ده. نیکی خو پیژندوئ، ښه کارونه کول، که باطنی وي او که ظاهري وي. باطنی مطلب زړه دی صفا که، نیک عمل په زړه کې خیالات، ښه خیالات. ظاهري خپل ظاهر دی نیک کا. من آمن بالله چې الله باندې ایمان راوړي، والیوم الاخر په آخرت باندې ایمان راوړي، دا عقیده شوه. والملائکته په ملائکو باندې ایمان راوړي، دا عقیده شوه. والکتاب په کتاب باندې ایمان راوړي، والنبیین او په انبیاو باندې. دا خو الله پاک یو څو خبرې ذکر کړي، نوره خو ټول تفصیل په حدیثو کې دی، نوره د عقیدې کومې خبرې دي. وآت المال، اوس دغه نه بعد چې د هغه ذکر کیږي عبادت. عبادت کې چې د معاملات هم ارسي. عبادت چاته یایي؟ عبادت مطلب د الله رضا دپاره خپل نفس د ګناهونو نه ساتل، او د الله رضا دپاره د الله چې کوم احکام دي هغه عملي کول، دا عبادت ده. نو یهودو به صرف همدا، تاسې نن سبا وکسئ که نه، هله بیت المقدس زموږ دی، صرف همدا خبره رانیولې، نه عبادت شته، نه اخلاق شته، هره قسمه ګناه کې مبتلا دي. دې څه فایده؟ اوس الله پاک یایي وآت المال، او دوی ورکوي مال، علی حبه د الله د محبت دپاره، ذوي القربه رشته دارانو ته چې غریبان وي. کسه اول خپلو غریبو رشته دارانو ته مال ورکوه. دغه کې 2 ثوابه دي. که ته یو پردی غریب دی او یو خپل غریب دی، که پردي ته دې ورکړې هم ثواب دی، خو که خپل ته دې ورکړه 2 ثوابه دي. یو د خپلوي ورسره وپالله، او بل دې صدقه پرې وکړه. او چې بیا د خپل مالداره شول، بیا پردیو ته ورځه. او موږ خو خپلو سره ښه نه کوي، که ده سره ښه وکړم سبا دا هم را سره برابرېږي. الټه روان یو، الټه.
وآت المال او ورکوي مال علی حبه د محبت د الله د محبت د پاره ذوی القربا غریبانانو رشته دارانو ته والیتاما او یتیمانو ته یتیم ډیر خیال ساتوي دغه ډیر ثواب ده چې صرف د الله رضا لپاره یتیم په سر باندې داسې لاس راکاږي چې څومره ویښته دې تا لاس لاندې راغلل دی ټوله نیکۍ تا ته میلاویږي یتیم به ډیر خیال ساتوي او مو ظالمان چې وریاره ورته پاتې شي یا بل څه خپل رشته دار یتیم ورته پاتې شي ټولې ته نه خړوب کي والمساکین او مسکینانو ته مال ورکوئ مسکین چاته یایي چې هغه ډیره مشکل سره ګزاره روانه وي او شرم چاته سوال نه کوي دغو خلکو نه خرچې وکړه وابن السبیل او مسافرو خلکو ته بعضې خلک ډیر مالداره وي خو سفر کې خراب شي اربپتي وي په خپل کلي کې خیر ده اوس غریب ده اوس پیسې ورکه دې ته مه ګوره چې ته خو خان بادر خان نه اوس خو خان بادر خان نه دی اوس خو غریب خان دی والسائلین او سوال کوونکو ته چې سوال کوونکی درته راغو بدې را دی ورته مه یایه دا غټه تنه دي وګوره بې غیرته لاړ شه کار وکړه که نه نه دا حق ته پې نه لرې هغه یې ده کار دی سوال کوي بس دی ګناهګار دی څه ورکوی شي ویې که نه شي ورکولی ته یې دعا راته کوه الله دې وبخه معافي راته وکړه نوره بد ورځو حق نه لري حدیث شریف کې راځي که تا ته یو سوال کوونکی په اس باندې راشي هغه وخت کې اسونه او سوال درته وکړي بیا یې هم ته ویر کړه وخته بد رد مه یایه او مو نن سبا بس صرف وفي الرقاب او مریانو ته غلامانو ته هغوی ته پیسې ورکړه چې خپل ځان غلامین آزاد کړي نن سبا خو نشته دي واقام الصلاة او منځونه قایموي وآت الزکات او زکات ورکوي دلته وکس وی الله پاک د نفلي صدقې مخکې کړي په چا باندې په فرضي عبادت باندې په زکات باندې په مونځ باندې ویلې موږ تاسې یایو چې بس دا پیسې چې دي صرف زکات ورکولو کې دي نه صرف زکات کې پیسې نه دي زکات کې خو تانې فرض ده د نوره صدقې هم لږې کوه کله کله هغه نوره صدقې په تا باندې فرض شوي وي تا ته پته نه لګېږي یو ورور دی مسلمان ګاونډي دی د لوږې مړ کېږي ته یې حل نه اخلې دې سه ته ګناهګار دا صرف دا نه چې والا زکات مې وباسلو دا خو تانې فرض دی دا ته په چا احسان مه کوه په دې کې ته شکر وباسه چې تا زکات څوک قبول کړي نوره داسې نفلي صدقې وباسه دا ډېر لویه فایده لري دا به د غمونو نه بیماریو نه مصیباتو نه تاوانو نه به دې بچ کوي تا به یوه روپۍ وباسلې وي دا به د 1 لک تاوان نه بچ کړي والموفون دا خو وشه عبادت معاملات هم عبادت سره تعلق لري یعنی معاملې ته څنګه دي لیندین دې څنګه دی کاروبار دې څنګه دی نو اسلام کې اول نمبر عقیده دویم نمبر عبادت کې چې ده معاملې هم راځي دریم نمبر اخلاق ډېر ښه کوئ زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایي زه دنیا ته دې پاره راغلی یم چې د اخلاق تاسو ته پوره کړم بی بی عایشې رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې د نبي علیه السلام اخلاق څنګه وو هغې ورته وویل تا قرآن نه دی لوستلی دا ټول قرآن دی دا اخلاق وو خپل الله پاک په سوره تبارک الذی کې سوره ملک کې فرمایي انک لعلی خلق عظیم بېشکه ای نبی علیه السلام ته په لوړو اخلاقو باندې اخلاق ډېر ضروري شی دی حدیث شریف کې ارڅي چې چا ښه اخلاق وي دا ښه اخلاق به دا جنت ته بیایي او بد اخلاق والا سړی چې دی دا نار څوک تښتي ډېر ښه سړی وي بزرګ وي تهجد کوي روژې نیسي خو اخلاق یې ښه نه وي او یو بل سړی به وي ګناهګار به وي خو اخلاق به یې ښه وي هغه بزرګ نه دغه ګناهګار د اخلاقو په وجې ثواب یې د ډېر دی حدیث شریف دی نو صرف تسبیح منځونه څه خبره ده چې کوي خپل اخلاقو ته توجه وکړه اخلاق څه مطلب خلکو څه په ښې نرمي رویې چلیږه صبر کوه څوک درته بد رد ووایي ته ورته 2 چنده بد رد مه وایه الله جل شانه سره ښه اخلاق څه مطلب عبادت په ښې طریقې کوه مخلوق سره ښه اخلاق څه مطلب هغوی سره ښه انداز کې ملاویږه یو یهودي وه هغه وی نبی علیه السلام ته ما قرض ورکړه
مثال خبره 10 ورځې بعد به ته ما ته واپس رپیا راکوې 10 ورځې نه وي پوره شوې په انم اتمه ورځ ورته راغو چې ما پیسې خو راکړه نبي علیه السلام ته چې ټایم خو نه دی پوره چې دراز نبي علیه السلام ته ګریوان ته لاس واچولو او داسې یې راکاږلو چې ما پیسې راکړه نبي علیه السلام هېڅ څه هم نه وایي صحابه راپاڅېدل تورې راوباسلې چې الله پیغمبر هېڅ څه مه وایه چې یهودي د اخلاق ولیدل هملته په ژړا شو او اسلام یې قبول کړو خلکو ته چې دا څه معامله دی وایي ما د ده ټولې پیغمبرۍ اخلاق ولیده نښې ولیدې خو یوه نښه مې نه ولیدلې چې د اخلاق څنګه دي ما وایي چې داسې به زه کار وکړم چې د پته ولګېږي چې دا خوش اخلاقه دی که نه اوس دی ما ته لاس راچوي نو ده ما ته هېڅ څه هم ونه وی دې نه معلومېږي چې دا بهترین اخلاق والا سړی دی او همدا رښتونی پیغمبر دی نو اخلاق ډېر لوی باب دی په ده باندې لوی بیان کېږي خو اوس موږ سره ټایم نشته والموفون او پوره کوونکي وي بعهدهم خپلې وعدې لره بعضې مسلمانان وعده خلافه ډېر وي دا د منافق علامه ده ښه د منافق 3 علامې دي چې خبرې کوي درویغ یایي چې وعده وکړي خلاف ورزي کوي چې امانت ورسره کېږي وي خیانت کوي که چا کې دا 3 واړه راغلي نو دا پوره منافق دی که 2 ورکې راغلی بیا لږه ګزاره یې وکړه که 1 پکې راغله بیا یې منافق دی او بل حدیث کې راځي هغه منافق دی چې دا جنګ شي او کنځلې ډېرې کوي زیاړې اذا عاهدوا چې کله دوی سره واده وشي والصابرین او صبر کوونکي دي فی البأساء په سختیو کې سختۍ وختو کې صبر کوه پوه شوې نه چې بړا دې جوړه کړې وي یا الله همدا مو دې لیدلي په مو دې مشکلات نه صبر ان الله مع الصابرین والضراء پرهنځ کې په غمونو کې وحین البأس او په وخت د جنگ کې کفارو سره جنگ وي صبر کوه تختمه اولئک الذین همدا خلک چې دي صدقو صداقت یې وکړه رښتونوالی وکړه و اولئک همدا خلک هم المتقون دوی په تقوا باندې دي نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ